او مشران ورونه شته که نشته؟ یو وړوکی ورور ما زړه کې سور هغه مړ شو، ما وړوکی بل دی حسین. د تسل ټي وي درنو لیدونکو سلامونه، جوړ په خیر په دې هیله ښه اوسئ. که نور وس نه لرئ او نور طاقت نه لرئ د دې ماشوم دپاره چې نوی غوړېدلی ګل دی خو د ناروغۍ په بستر پروت دی، د ده دپاره او د ثواب په خاطر او د انساني همدردۍ په خاطر دا ویډیو حتما شیر کړئ. دا ماشوم راغلی و، زما ادرس چا ورکړی و او ډېر زیات ناروغ دی، اینم کمی او دغسې دانې پرې راختلي دي، ډېر په بد حال دی، وس یې نشته دی، وزدار نه دي. پاکستان نه هم تللي وو څو ځله د دوا دپاره، هلته هم درملنه نه ده شوې، یا د پیسو د کمښت د وجې نه هغه وخت سره یې درملنه نه ده شوې. اوس راغلی وي چې په ملګرو یو غږ وکړه چې زما درملنې لپاره یو غږ پورته کړه په فیسبوک کې. نو دا ماشوم دی که څوک وس لري د ده د درملنې، نو که د ده نمبر غواړي نمبر به هم دی ورته په خپله باندې ووایي، او که دلته راځي که څوک یې مسؤلیت په غاړه باندې اخلي د تداوی هغه، نو دا به یو ډېر ښه کار وشي. او دی پلار یې د دې نه مخکې د څاګانو یا د کویانو کار کاوه، په هغې کې دې اړیکه وله. اوس وایي دا کال کېږي د پلار مې مزدوري نشته، د پلار عمر هم ډېر دی، د ډېر عمر لرونکی دی او مزدوریان هم نشته، تاسو ټول ته په خپله باندې پته ده. راځئ د دې ماشوم سره په خپله هم غږېږو او د دوی حالت ګورو، تاسې به په خپل هم د دې خبرې واورئ او دی به در سره خپل نمبر هم حتما شریک کړي. نو که کوم ملګری وزداري وسه لري د دوی سره په خپله باندې اړیکه ونیسئ او د خپله برخه مرسته او همکاري ورسره وکړئ. وراره څه تکلیف لري او د کوم ځای نه راغلی؟ زما دا اینه کمه ده او شپږ-ویشتمې راغلی ما، ټوله شپه سوځي خارښ کوي. که زه پاکستان هم تلم ما بس هلته مې علاج نه شي، او چا چې وسه کوي کابل کې د علاج ډاکټران راته ویلي وو، ټوله شپه بوس ناست یم او خفه یم او سرین رانه ځي. په کابل کې کوم ځای کې علاج کېږي؟ که تلی که نه یې تلی؟ مخکې تلم ډاکټران راته ویلي چې بهر کابل کې شي غټ هسپتالونه وي، غټ هسپتالونه دي په هغې کې علاج کېږي. زه انشاءالله الله مهربانه دی. او څه تکلیف وي درته؟ پښې به دې سوځي ډېرې زیات؟ ټوله شپه سوځي، بس بوس ناست مې راته ژاړي وو. مور درته ژاړي؟ مور ژاړي درته؟ او د پلار دې کار مار نشته اوس وخت کې؟ پلار مخکې کویانو کارونه کړو، یو کال وشو کار یې نشته دی، هغه ناست مریض هم دی. او مشران ورونه شته که نشته؟ یو وړوکی ورور ما زړه کې سور هغه مړ شو، ما وړوکی بل دی حسین. تا نه مشر وو که کشر وو؟ کشر وړوکی. زه الله مهربانه دی انشاءالله. موږ داسې هېوادوال لرو چې د بل هېوادوال نه د مسلمان نه خپل سر هم قربانوي، پیسې وړه خبره ده. او انشاءالله زما د فیسبوک له لارې به داسې یو کس حتما پیدا کېږي چې ستا د درملنې دپاره به ټټر وایي انشاءالله. خپل نمبر راته ووایه، د پلار له چا نمبر تره نمبر راته ووایه. 0 اتیا 9 1 زه انشاءالله په دې نمبر ورسره اړیکه ونیسئ. که په دې نمبر نه وي، که دلته څوک نږدې او راځي، نو موږ به دا ماشوم ورته راوغواړو، په خپله به یې وګوري او د دې ماشوم سره به په خپله خبرې وکړه. حتما به انشاءالله داسې یو هېوادوال پیدا کېږي چې د ده دپاره د خیر او د درملنې سبب وګرځي. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ.